په دغه سایټ کې چې تاسو کومه ویډیو وینئ دغه رسامیانې د مصر په احرامونو باندې نقاشي شوي دي چې دغه احرامونه تقریبا 4.5 کاله تاریخ لري چې دغه رسامیانو ساینسدانان او لرغونپوهان یې ډېر حیرانه کړي دي چې دغه رسامیانې تقریبا د اوسنۍ ټکنالوژي او ساینس سره ډېره ورته والی لري او همدارنګه ځینې نقاشیانې پکې داسې هم شتون لري چې د اوسني ټکنالوژي څخه ډېره پرمختللې ده. ځینې ساینسدانان او لرغونپوهان په دې نیت دي چې دغه اهرامونه 4.5 کاله مخکې رغول شوي دي خو په دې کې بیا ډېر زیات نظریات شتون لري چې دغه اهرامونه چا رغولي دي. ځینې ساینسدانان او لرغونپوهان وایي چې دا د مصر کاریګرانو رغولي دي خو مګر د اهرامونو ته په کتو سره د هغه وخت ساینس او ټکنالوژي هم موجوده نه وه. د اهرامونو ته په کتو سره دې کې چې کومې ډبرې استعمالي شوي دي نو د هغو وزن ډېر زیات دی او د اهرامونو ارتفاع او لوړوالی هم ډېر زیات دی چې د دغه ډبرو جګول د هغې وخت بدون د ټکنالوژۍ ډېر ناممکن کار و. خو ایلان ماسک په 2020 کال کې په خپل ټویټر پاڼه باندې دا پوسټ کړی و چې دغه اهرامونه د ایلینز یعنې د فضایي مخلوقاتو لخوا رغول شوي دي. ډېر زیات نظریات شتون لري خو نور والله اعلم چې اصلي موضوع به څه وي. راسئ دغه ویډیو راسره وګورئ دا کومې نقاشیانې رسامیانې چې شوي دي دغه راسره وګورئ.